حضرت خدیجه رضی اللہ عنہ ام المؤمنین دا مسلمانانو مور مشره مور لکه دا یو سړي دوه بیبیانې وي نو دا مې مشره مور ده او دا مې کشره مور ده نو عایشه بیبي کشره مور وه او ام حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ مشره مور ده مسلمانانو قرآن حکیم کے اللہ فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وی پیغمبر علیہ السلام مسلمانانو ته د خپل نفس نه او د خپل ځان نه زیات ګران او دروند دی او د هغه بیبیانې د مسلمانانو میندې دي دا الله قرآن کې وایي وازواجه امهاتهم چې د نبی علیہ السلام بیبیانې د مسلمانانو میندې دي نو دا لقب د ام المؤمنین د مسلمان د مور نبی علیہ السلام له چا ورکړي دي نو وایه که نه الله ورکړي دي په قرآن حکیم کې دا غي نکاح شوی د نبی علیہ السلام سره په دې ورځ د پلار نوم یې خویلد و خویلد او د مور نوم یې فاطمه وه او په عربو کې د یو مضبوط خاندان سره تعلق لوی خاندان قوي د قریشو د خاندان سره تعلق اصحاب الفیل چې هلاک شوي د اتیانو لښکر چې په کعبه مبارکه حمله کوله او بیا توتکري په شکل الله پاک فرشتې راوستې او هغه هلاک شو د منی او د مزدلفې په منځ کې نو د هغې هلاکت نه 15 کاله مخکې دا پیدا شوې وه د نبی علیہ السلام نه 15 کاله مشره وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها پلار یې مړ شو او لومبی د دې نکاح نه وه شوې خو هغه ماشوموالي کې یو انسان د بل چا په نوم شي نو ورقه ابن نوفل په نوم دا ګرځېدلې وه د پلار د طرف نه دا فیصله وه چې دا به زه ورقه ابن نوفل ته په نکاح کوم لوی عالم و اخره کې عیسائی شوی او د تره زوی د خدیجې رضی الله عنها خو بیا په څه وجه هغه نکاح ونه شو هغه سره نکاح ونه شو نو بل یو دروند سړی و هالن ابو هالن نوم یې هغه ته په نکاح شو او دوه بچي د هغه نه پیدا شو یو هند او بل حاله هغه مړ شو یو جنگ شوی په مکه مکرمه کې په هغې جنگ کې دی مړ شو چې مړ شو خدیجه رضی الله تعالی عنها یوازې پاتې شو نه پلارو او نه خاون دغه دوه بچي ورسره او ډېره مالداره ښځه وه خوبصورته بنیادمه تکړه ښځه وه مالداره ډېر مال چې د عربو قافله به چرته د تجارت په خیال تله نو چې د ټولې مکې د خلکو به څومره مال و د هغې برابر به د خدیجې رضی الله عنها مال دومره مالداره وه د ټول مکې د خلکو برابر که هغې به مثلا 1,00,000 روپۍ وي یا 1 کروڑ روپۍ به وي نو 1 کروڑ به د دې وي دومره مالداره ښځه وه ډېرو خلکو د نکاح پیغامونه ولېږل د مکې غټو سردارانو د سردارانو بچو د بهر خلکو چې موږ سره د خدیجه رضی الله عنها نکاح وکړي خو هغې چا سره د نکاح اراده نه وه وی نه کوم بس مال مې ډېر دی 2 زامن بچي مې شته او کور مې شته زه په نکاح څه کوم خاوند باندې څه کوم په تجارت به مال لیږه او چا چې به وله مال وړه ځکه چې نارینه ماشومان بچي خو ماشومان چا چې به مال وړه هغې له به معاوضه ورکوله دغه زمانه کې د نبی علیہ السلام مبارک عمر 15 کال او تقریبا څه کم و بیش نو د هغه د ایماندارۍ ډېره لویه چرچه شوه ټوله مکه کې او غیر چاپیره د نبی علیہ السلام به خلکو صفتونه کول محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم ډېر امانتګر دی ډېر رښتونی دی او ډېر دیانتدار او ایماندار دی دا یو پراپیګنډ او یو چرچه وه د نبی علیہ السلام ابو طالب یو ځل پیغمبر علیہ السلام کېنه ورته وی بچې ډېر هوښیاره مې قابله مې او رښتونی مې چلم درځي ما سره مال نشته افسوس ګنې ما به د تجارت دپاره پیسې درکړې وې او چېرته به مې لېږلې وې سوداګري به دې کړې وه ګورو که داسې بل څوک وي او هغه سره پیسې وي او زه تې والم او تاله یې درکم
او ته وله تجارت ته لاړ شې نو څنګه به کاکاوي بده خو نه ده ښه ده. نو خدیجه رضی الله عنها خبر شو، هغې وی ما سره پیسې شته، زه به ورکم پیسې. نبی علیہ السلام ته استازی راولېږه، وی تا ته پته ده چې زما مال ډېر دی او تجارت مې څوک نشته، نور خلک لېږم، ته زما مال دې دلته یو څه شام ته، ځکه شام ته یو قافله روانه وه. وی بل چاله چې څونه اجرت ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبی علیہ السلام ته خدیجه رضی الله عنها سوال جواب راولېږه. نبی علیہ السلام او فرمایل وی بالکل زه به ستا مال په تجارت یو سم ټیک ده، خو په یو شرط. وی هغه څه؟ وی ته یو غلام به را سره لېږې. اوره دونه هوښیار و نبی علیہ السلام چې ستا غلام نوکر را سره چې په ما څوک الزام ونه لګوي. وی ډېره ښه ده. نو د دې خدیجې یو غلام و، میسره هغه یې ورسره کړه او مال یې شام ته یوړه. شام ته چې لاړل د نبی علیہ السلام ډېرې معجزې ښکاره شوې، ځکه دا میسره غلام بیا راځي او خدیجه رضی الله عنها ته الوی وی سردارې ډېر عجیبه انسان ستا مال په تجارت وړی. وی هغه څنګه؟ وی کاڼو بوټو به ورته سلامونه کول او وی اوریه دې به پې سورې کو. دا ټول ارڅ دې میسره د نږدې نه د نبي علیہ السلام ولیده. او یو ځای کې د شام په لار یو عیسائی پادري نستوره، وی مونږ یو ځای کې د هغه د جونګړې خوا کې دمه وکړه قافلې. وی چې دمه وکړه وی دقه پادري راووت، خو دې به نه راوت، خلک به ورته بار ناست وو چې دې روزي مونږ ته دعا وکړي، او دې به په هغه خپل غار جونګړه کې ناست وو، چاله به نه راوته. او چې زمونږ قافله ور ورسېده نو په یو منډه راووته او نیغې پیغمبر علیہ السلام د مټه ونیوه دقسې. وی رده څوک سرپرست شته؟ وی نه. وی د قوم خلک؟ وی مونږ یې ټول د قوم خلک یو. وی څوک ورسره ملګری دی؟ وی مونږ یې ملګري یو او دا غلام میسره ورسره دی. وی میسره ستا نه تپوس کوم چې ردې هلک د سترګو دا سرخي عارضي ده او که مستقله ده؟ بعضې وخت کې انسان سترګې خوږ شي یې ومږي نو سرخي پکې راشي. وی نه دی، مستقله سترګو سرخي ده. ښه وی ای د قریشو قافلې اعلان واورئ، وی زما د قسم په ربي چې دې به د آخرې زمانې پیغمبر جوړېږي. خلکو ورته وی هغه څنګه؟ وی زه په دې خپل غار جونګړه کې ناست وم. وی تاسو چې په دغه مخامخ غر را روان وی، وی یو کاڼي بوټي به ما نه لیده مګر ده ته به یې سلام کو، هم کاڼي هم بوټي. او وی وګوره وی نور په کم طرف دی او دی په کم طرف دی او سورې ټول په دلې په تاسو نشته. نبی علیہ السلام مبارک په هغه مال کې ډېره لویه ګټه وکړه، دومره ګټه یې وکړه چې دومره اړو چا مخکې کړې نه وه. چې واپس راغی نو دې غلام خدیجې رضی الله عنها ته راټول الونه ووې. نو هغه د خپل کور په بالخانه باندې اوچته وخته او خپلې ملګرې ښځې بره وښې جوړې. وی تاسو راشئ دی لږ تماشه کوو. نبی علیہ السلام یې د لرې ځای نه د بالخانې نه ولیده. نو نورو خلکو باندې نور او په نبی علیہ السلام سورې و. د هغې دقه وخت نه ورسره الله په زړه کې مینه پیدا کړه. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک لی چې څه وعده کړې وه هغه اجرت هم ورکه او د هغې ډبل یې وله ورکه او بیا د نکاح پیغام راولېږه. ځکه مکه مکرمه کې خو دا مالداره ښځه هم وه، خوبصورت هم وه، د لوی قوم هوښیاره ښځه وه او ډېرو خلکو غوښته. مال دپاره هم چې مال هم ورسره دی، حسن هم پکې دی، خشتم ده او د لوی قوم هم ده. نو د مکې سردارانو ځان له بچو له غوښته دی به انکار کو او نبی علیہ السلام متعلق په خپله رایه ظاهره کړه، یره که دا هلک محمد ما سره نکاح کوي صلی الله علیه وسلم نو زه د نکاح ته تیار یم. نبی علیہ السلام مبارک د خپل تر ابو طالب سره مشوره وکړه. وی څنګه وکړم؟ وی بالکل دا خو ډېره ښه خبره ده. دغه وخت د نبی علیہ السلام مبارک عمر 15 کاله لا پیغمبري نه ده ملو شوې او د خدیجې رضی الله عنها عمر 40 کاله دی. نکاح د دې په کور کې وتړلې شوه، د خدیجې رضی الله عنها په کور کې. اوس هم خلک د جینۍ کور ته لاړ شي نو نکاح وتړي. نبی علیہ السلام د نکاح په وخت کې نو هلکان عموما اوس هم د نکاح په وخت کې نه شرمېږي.
د نبی علیہ السلام تر ابو طالب صاحب حضرت حمزه رضی الله عنه او د خاندان نور خلق پکیو او د خدیجه رضی الله عنها د خاندان خلقو د دې ترو عمرو ابن اسد دا د خدیجه ترو ام په موقع موجودو ځکه پلار یې خو مخکې مړو. مهر کې ورته څه مقرر کړل؟ تقریبا د 500 درهم اندازه تن، ځکه څه اوښان او څه نور څه څیزونه د ټولو قیمت چې را یو ځای کې نو 500 درهم ته جوړېږي. یو درهم به شرعي تقریبا په دې وخت کې څه 15 روپۍ خو شابه ته جوړېږي، نو 500 له په دې کې ضرب ورکه پته به درته ولګي. د مهر مقرر شو او حضرت ابو طالب صاحب نکاح تړله. مونږ ورته حضرت ابو طالب صاحب ځکه وایو چې د نبی علیہ السلام ترو او د هغې ډېر خدمت کړی دی، نور کافر مړ دی. نو ابو طالب په خپله نکاح تړله او د نکاح خطبه ناشنا ووې. ډېر خلک ناست وو د قریشو سرداران، ځکه لا نبوت خو نبی علیہ السلام ته نه دی میلو، خلک یې ډېر قدر کوي، عزت کوي. وی اے خلک ووره زما رواره محمد د ده په شان انسان نن په مخ د ځمکه نشته. په خطبه کې یې د رواره صفتو ډېر هوښیار دی، ډېر قابل دی او ډېر رښتونی امانتګر دی او دا ما نه دی ویلي، دا تاسو قریش په خپله وایه. او زما رواره د مکې مکرمې دپاره داسې دی لکه د چترۍ سوري چې پنور کې د خلکو دپاره داسې دی. او په مکه کې د ده نه بهتره لک نن نشته. ټولو خلکو مخکې وی د ده میلاد او د زړه مینه هم د خدیجې سره ده او د خدیجې مینه هم د سره ده. نو په دې وجه زمونږ خاندان او د دوی خاندان د دواړو د نکاح فیصله وکړه، موږ وله نکاح تړو. نکاح وله ابو طالب صاحب وتړله. د نکاح نه پس حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیہ السلام کور ته منتقل شو. اوس هم د پیغمبر علیہ السلام مبارک کور شته په مکه مکرمه کې، خو هغه حالت کې نه دی او نوې آبادي جوړه شوې ده، مکتبه ده پکې، لایبرري ده، اوس کتبخانه، د سیمټو دیوالونه، خلک ځي او خوا کې ورسره ودرېږي. صفا مروه طرف ته چې سړی لاړ شي نو شیب عامر ورته وي دغې علاقې ته، نو هلته د نبي علیہ السلام مبارک کور دی، هغې ته منتقل شو. او بیا څه موده پس خدیجې رضی الله عنها نبي علیہ السلام ته خپل ټول مال وقف کو. وی چې زما څومره دولت او مال دی د الله، هغه خو لا پیغمبر نو، خو دا ما ټول تا ته وقف کو، زما کور او زما مال او زما دولت چې څومره دی، او ته مهرباني وکړه زما کور ته را منتقل شه. نو د خدیجې رضی الله عنها کور د مروه د غونډۍ سره خوا کې و، اوس یې څه نام و نشان نشته، خو باب المروه باندې چې سړی وځي هلته د نیانو دوکانونه دي او په هغه دوکانونو سړی بار روډ ته خیجي. نو په دې ګوټ کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور و. څه موده مخکې و، زه چې لومبي ځل لاړم هغه وخت کې و، اوس نشته، حکومت ختم کړی. نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور ته نبی علیہ السلام مبارک را منتقل شو. دی خپل ټول مال دولت ټول نبی علیہ السلام ته وقف کا. هغې ته پته وه چې دا عام هلک نه دی، د ده نه یو لوی شخصیت جوړېدو والا دی او دی به د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي. د کاهنانو خبرې واورېدې، د نجومیانو یې واورېدې. د پیغمبر علیہ السلام جون شو ورسره، په هغه جون کې د نبي علیہ السلام ارث ولید. دوست تر دوست حالات معلومې، ښځه د خاوند او خاوند د ښځې نه دا نشي پټېدی، یو بل ته پوره معلومات لري. الله پاک ته ولا بچیم ورکړل. ګوره د مخکې خاوند نه 2 زامنو حاله و هند او د دینه ولا پروردګار ګڼ بچي ورکړل. لومبې زوی ولا خدای د نبی علیہ السلام نه ورکړ او هغه قاسم نوم کېښود. د دې وجې نبی علیہ السلام به ځان ته ابوالقاسم وی، د قاسم پلار دی کنیه شو. قاسم دی مشر زوی د نبی علیہ السلام او ګرځېده، قدم یې اغشتی و چې وفات شو.
بیا ولا الله لونه ورکړي 3 لونه 4 لونه بلکې لومبه مشر لوري حضرت زینب وا دا په ابو العاص بیا وروسته واده شوی ده رضی الله عنه او دویم لوري د نبی علیہ السلام مبارک رقیه ده رقیه دا په حضرت عثمان رضی الله عنه واده شوی او دریم لور ام کلثوم وا دام په حضرت عثمان رضی الله عنه واده شو چې مخکنه بیبي وفات شنو دا ورته په نکاح شو او کشر لور د ټولو نه فاطمه رضی الله تعالی عنها دا په حضرت علی رضی الله عنه واده شو او یو زوی ته بل پیدا شو دا غنوم عبدالله دا د نبوت نه وروسته پیدا دی عبدالله او طاهر او طیب به وته وي دا دواړه لقبونه عبدالله یې نومو نبی علیہ السلام فرمایي په بهتر نومونو کې بهتر نوم هغه عبدالله او عبدالرحمن دی دا الله بنده د رحمان بنده نو عبدالله یې نومو او طیب او طاهر به وته وي طیب او طاهر پاک ته وي بعض علما وایي چې دا طیب ځان لزوي او طاهر ځان لزوي نو 2 زامن شو او 4 لونه دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها نه پیدا او د پیغمبر علیه السلام یو زوی ابراهیم هغه د بلې بیبه بچیو ماریا قبطیه په مدینه شریفه کې پیدا د نورو بیبیانو نه د نبی علیه السلام بچی نه دی پیدا او تر څو چې دا جمدی وه نبی علیہ السلام د دې په جون بله ښځه نه ده کړې دا لومبی مسلمانه ورونو غار حرا کې چې نبی علیہ السلام باندې قرآن حکیم نازل شو خدای پاک دې تاسو ټول بوتلی کې ډېر لوړ ځای دی اوچت غر دی هر سړی ورته نشي ختل ورته ډېر ګران دی د غر ویښته چې په چړی خیږي ځان له مزل او د غر د ویښ نه چې بره شروع شي سر ته وخیږي ځان له ګران کار او بیا بره سر ته چې وخیږي او غار ته کوزیږي هغه لا ګران کار دی یوه ګنټه چې ښه تکړه سړی وي نو ګنټه کې رسي او چې ما غوندې یا کمزور انسان چې دا 2 قدمه پس ساګانې اخلي او د تلو ني نو هغه 2 نیمه ګنټې پې لګي او تاسو یاد وساتئ چې نبی علیہ السلام مبارک دغه غار ته وخته پکې به 10 ورځې تېرې کړې پکې به 40 ورځې تېرې کړې پکې به 60 ورځې تېرې کړې د پیغمبرۍ نه مخکې ګورې نبوت لا نو میلو نو څه به یې خوړل څکل ځان سره به یې اوبه وړې او ځان سره به یې ستوان وړل ستوان دا غنم یا جوار زمونږ خلک جوار وټکئ او پکې ګوړه موړه واچئ هغې به وربشې غنم وټکول او ځان سره به وړل ستوان او اوبه دا به وړل بره او چې ورځې به یې تېرې کړې نو خدیجه رضی الله تعالی عنها به روانه شوه دا سامان به ورپسې خېجو تاسو یقین وکړئ زه غار حرا ته چې بره لاړم نو ما ډېرې دعاګانې خدیجې رضی الله عنها ته کولې زمونږ به څه دعایي خو د انسان زړه خوشحاله شي نو دعا کوي ما وی پروردګاره دا بیبي دا زنانه ده او د نبی علیہ السلام سره دونه محبت او دونه مینه چې دې غر باندې موږ نشو خطې زنانه ذات او دلته به یوازې نه وه ځان سره به یې ستوان او اوبه راغېښتل او نبي علیہ السلام له به یې بره راخېجو دا ګوره ډېر ګران کار دی نن ښځې خاوندان له ډوډۍ نه پخوي چې کور ته راشي ډوډۍ نشته زه وایم تیاره د تنور نه راوړه که ډوډۍ وله نه پخوي او هغې به د کوم ځای نه خوراک د نبي علیہ السلام دپاره به راخېجو خوش قسمته بیبي وه زما وروڼو بیا چې نبی علیہ السلام ته کله الله نبوت ورکړه اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نو رسول الله مبارک نیغ راغی خدیجه رضی الله عنها کر خپل کور یو بس د هغې کور او رپېده وجود زړه یې رپېده درزېده او ظاهري وجود یې رپېده وی زملونی زملونی په ما صادر واچوي یخني مې کېږي نو حضرت خدیجه رضی الله عنها دې تپوس وکړو وی څه چل دی نو پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته ټول
په ځان یریږم. دا څومره هوښیاره بیبي وه. ورته وایي کله پام کوه هرګز فکر ونه کړې که بله بیبي وه که نه او ګوره د کوره بیا بار ته ونه دی لکه زمونږ خلک خاوند یا ښځې ته یا بچي ورته وایي نه بس ګورې نه به ځې بار او ګورې هسې نه او ورته څه وایي کله پام کوه هېڅ قسمه یره پاړه کې رانه ولې انک لتصل الرحم ته خو خلکو سره ټولو رشته دارانو سره ښه رشته پالې د هغوی خیال ساتې وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الزیف وتعین علی نوائب الحق د میلمه سره میلمستیا ورکې د غریبو د بېکسه خلکو سره مرسته کې د کونډو یتیمانانو خدمت کې د چا مال نی ولا مزدوري کې خو پیدا کوي ولا که د چا نه ګډې چیلې روکې شي هغې پورې ولا منډې وی چې تر څو دې ولا روک شوي شي نیره پیدا کړي د کونډو رونډو یتیمانانو خدمت کې په لاره یو سړی رواني پیټې په سرې نیشوړې ورسره اوچتې نو ته خو ټول د مکې د خلکو مدد کې او د خلکو ښېګړې کې خلکو ښه خیال ساتې نو الله به ستا خیال ساتي او فکر مه کوه که د دې خلکو د وجې نه دې په ذهن بوجي چېرې دا که ماته پیغمبري میلو شوه دا خلکو سره به څه کوم نو د دې خلکو سره ستا احسانات دي دا ټول به ستا قدر او عزت پدې کوي دومره ډاډ ورکه نبي علیه السلام له چې رسول الله مبارک فرمایي یو حدیث کې راځي وی زړه مې واپس غټ شو درون شو وی راځه زما را تره زوی دی ورقه ابن نوفل هغه له دې بوځم هغه ورقه ابن نوفل چې مخکې پلار هغه ته دا ویلې وه خو بیا یې نکاح ونه شوه نبي علیه السلام یې وله بوته وی د تره زویه د ده نه څه واوره نو پیغمبر علیه السلام ورته د غار حرا ټوله قصه وکړه او ورته څه وایي وی فکر مه کوه مبارک دې وي تاله وی دا هغه فرشته وه چې حضرت موسی علیه السلام له راغلې وه تاله الله راولېږله الله به نبوت درکوي دا خو ستا لپاره خوشحالي ده افسوس که هغه ورځ راله چې تا ستا قوم د وطن نه وباسي او زه د امداد وکړم زه به دې افسوس وی ښه ما به خلک د وطن نه وباسي ځکه نبي علیه السلام خو د ډېر مضبوط قوم سره تعلق لره ما به څوک وباسي وی آو تا به وباسي افسوس چې زه جمدیم زه ستا امداد وکړم دا ټولې خبرې خدیجې رضی الله عنها واورېدې که واپس راغی 3 کاله پس رسول الله مبارک بیا غار حرا ته تللی 3 کاله پس چې د غار حرا نه راکوزېده وی هغه فرشته مې بیا ولیده په کرسۍ د پاسه ناسته وه او د اسمان دا ټوله غاړه د وزرو نه ډکه وه وی بیا ته ویرېدم کور ته راغی خدیجې رضی الله عنها ته فرمایي دسرونی دسرونی په ما څادر واچو وجود مې یخ شوی د یخني مې کېږي څادر یې پې زر واچو فرشته دروازې لره ورسېده د دې آیتونو دا نازل شو یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فهجر اے څادر اغوستونکیه پاس باس نن نستا دعوت شروع شو نن نستا رسالت شروع شو خلق ویروه د الله د عذاب نه ته پیغمبر اوس الله یاد کا بوتان په مخکې تا پریښي دي ګورې اوس به ځان ساتي نو چې سنګ پاسېد خدیجې رضی الله عنها ته الوې د ټولو نه مخکې په هغې ایمان راوړه خوش قسمته شوه که نه شو په زنانو کې په ښځو کې لومبي ایمان په نبي علیه السلام چا راوړه حضرت خدیجې رضی الله عنها دا یاد کړه دا خپل اسلامي اصول خو یاد وساتئ قاضي اعظم کله پیدا دی علامه اقبال کله وفات شوی دی او دا ټولو ته یاد دي او د خپل پیغمبر او د هغه د بیبیانو تاریخ مونږ ته نه دی یاد دا زمونږ د دین کمی ده اوس کله ماشوم نه تپوس وکړه قاضي اعظم کله پیدا شوی دی نو په یو منډه راته وایي په پلان کې هر ورځ علامه اقبال کله وفات شوی دی پاکستان کله جوړ شوی دی دا ټولو ته یاد دي د پاکستان تاریخ او د دې خلکو او د اسلام تاریخ د خپل پیغمبر د هغه د بیبیانو دا زمونږ اسلامي شعایر دي دې نه ځان صبر کړي دا مونږ ته نه دي معلوم نو په زنانو کې لومبي ایمان په پیغمبر علیه السلام چا راوړی ستاسو نه تپوس کوم حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها او حضرت زید ابن حارثه د دې غلامانو کې
لومبي ایمان هغه راوړه. او علي صاحب رضی الله عنه دغه وخت کې نابالغ و، د تره زوی د پیغمبر په نابالغو کې لومبي ایمان هغه راوړه. او په بالغو سړو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبي ایمان راوړی دی، لومبی مسلمانه شو. او د پیغمبر علیه السلام سره مونځ لا فرض نو، نفل چې به یې کول دا به ورسره ولاړه وه. د بیت الله خوا کې یو ځل یو سړی وی ما ولید نبی علیه السلام ولاړ دی، وی شاته ورپسې خوا کې ورسره حضرت علی دی ولاړ دی، او وروسته ورپسې یو زنانه ولاړه ده. وی ما د حضرت عباس نه تپوس وکړه چې عباس دا څوک دی؟ وی دا زما واره دی، څه نوي دین اختیار کړی دی هغه دی. دا بل ورسره څوک دی؟ وی دا مې بل واره دی علي دی ورسره خوا کې ولاړ دی. دا شاته څوک دی؟ وی دی بیبي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، ورسره به یې مونځ کو د نبي علیه السلام سره. او چې چېرته به نبي علیه السلام ته چا تکلیف ورسو، بهر به خفه شو او کور ته به راغی، نو دی به له زر ډاډ ورکړ. دا بختوره بیبي د نبی علیہ السلام مبارک د نبوت نه پس بیا دا وفات شو. د نبوت د نبی علیہ السلام نه پس 15 کاله د پیغمبر علیہ السلام سره ژوند تیر کړ. 15 کاله دی ورسره ژوند تیر کړی دی. د 40 کالو واده شوی، د 15 کاله ژوند شو. نو څو ته جوړ شو؟ 15 شپېته. څه کم څه لږ غوندې کم د 15 شپېتو کالو په عمر کې دا وفات شوی. او بیا د مدینې د مکې مکرمې قبرستان د جنت المعلا وتی په هغې کې دفن ده. او پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله قبر ته ښکته کړی ده. اوس هم قبر شته په جنت المعلا د مکې مکرمې په قبرستان کې د دې قبر نه. او چې کم بچی ماشومان وفات دي د هغې قبرونه هم ورسره دي. او د دې قبر دی د مکې مکرمې قبرستان کې ځان له د عام مقبرې نه لږ غوندې پورته دی. دې ته به عام الحزن وي، ځکه نبي علیه السلام مبارک چې دا وفات شوه ډېر زیات غمجن او فکرمند و، بیا به ډېر خفه پریشانه و. د دې په زندګۍ کې نبي علیه السلام بل واده نه دی کړی. او دومره بختوره بیبي وه. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی یو ځل ما له جبریل علیہ السلام راغی، وی خدیجه رضی الله عنها را روانه و، لوښي کې ورسره څه خوراک و مال یې راوړه. وی ما ته جبریل علیہ السلام وی چې د الله رسوله اوس به خدیجه راشي او په کاسه کې په لوښي کې به ورسره خوراکي، زما د طرف نه ورته سلام ووایه او د الله د طرف نه ورته سلام ووایه. څومره لویه خبره ده. زم پہ سلام ویم او رب العالمین هم ورباندې سلام ویم چې دا راله خوراک یې راوړه. وی اوس دا جبریل علیه السلام ما سره ولاړ دی، هغه د خپل طرف نم پتا سلام وی او د الله د طرف نم پتا سلام وی. او نبی علیہ السلام فرمائی چې جبریل علیہ السلام ما ته وی چې به خدیجی رضی الله تعالی عنها له یو زیری ورکه، بخاری کې ګورې حدیث دی، د څه چې جنت کې به الله دی له یو خشته کوټه ورکي، محل کوټه نه محل د یوې ملغلرې نه به جوړي. ګوره یوه ملغلره د هغې نه به دا محل جوړي، نه به پکې شوري او نه به پکې پریشاني وي. د دې زیرې ورکه الله به وله داسې محل وله الله په جنت کې تیار کړی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي وی په ښځو کې چې بهترې ښځې دي نو یو مریم ده، د عیسی علیه السلام مور، او بل خدیجه رضی الله تعالی عنها، دا په ښځو کې بهتره ښځه ده. او چې دا وفات شوه دونه د رسول الله مبارک ورسره مینه محبت و چې څاروی به حلال کله ګډ یا چیلې یا بل څاروی، نو د هغې د خدیجې رضی الله عنها چې کومو ښځو سره د بعضې ښځو سره په دنیا کې تعلقات دي که نه، زنانه سره، نو د خدیجې رضی الله عنها چې کومې دوستانې ښځې وي هغې له به یې غوښه لېږله. عایشه بیبي فرمایي وی ما له بقاره او غوسه راتلل، حالانکه ما خدیجه لیدې م نه وه، هغه دا چې کوم وخت وفات و زه لا پیدا م نه ومه، لیدې مې نه وه،
خو وایي چې نبي علیه السلام به هغې سره د هغې په عدم موجودګۍ کې چې نه وه کومه مینه کوله نو ما له به غوسه راتله خامخا بل له غوسه ورځي. وایي ما به ورته وایي چې د الله رسوله په دنیا کې جوړ بله ښځه نه وه دغه یوه بوډۍ وه. وی ما ته به فرمایل چې انها کانت و کانت ای عایشه دقه ښځه وه هم دغه ښځه وه. وی یو ځل د دې خور وه د هغې حاله نوم و. وی هغه راله وی نبي علیه السلام ناستو وی ما سره ناستو بېغمه ډډه یې والې وه. وی د حالې خبرې واورېدې نو د هغې خبرې او د خدیجې رضی الله عنها خبرې یو شان وې د دواړو خویندو خبرې. نو وی د خدیجې رضی الله عنها خبرې ورته یادې شوې. نو یې زر پاسې څادر یې سم کړ. وی ما ته وی عایشې حاله نه ده تو ګوره. وی ما ورته وی چې دا وی زه پوه شوم چې د خدیجې رضی الله عنها خبرې ورته رایادې شي. او د ابوالعاص چې د نبي علیه السلام زوم و دی په جنگ بدر کې گرفتار شو. لور بیبی زینب وه د نبي هم لور ون. نو چې گرفتار شو نبي علیه السلام مبارک ورته وی فدیه راوړه. دی بیا وروسته مسلمان شوی. وی ما سره خو څه نشته. وی لاړ شه شته سوال جواب ولېږه. نو هغه وخت کې د نبي علیه السلام لور ته ده په نکاح کې او په مکه مکرمه کې وه. نو چې فدیې رالېږلې نبي علیه السلام له د یو کافر فدیه راتله. نو د ده فدیه چې راله د ابوالعاص نو زینب رضی الله عنها له خدیجې رضی الله عنها یو امیل ورکړی و. نو هغه امیل یې پکې ورته کېښود زینب رضی الله عنها چې بابا ته د هر چا نه فدیه نو د خپل زوم نه چې غواړې خو دا زما نه غوښتل دي که نه د زوم مال خو د ښځې مال دي که نه. نو چې کم امیل ماله ستا بیبي خپلې مور خدیجې رضی الله عنها کړی دی ام پکې واله داسې د غم نه که نه هغه د زړه هغه دغه وي څه ورته ویلې کېږي تاونه پیندا واخله. نو چې نبی علیه السلام مبارک ته یو فدیه پیش کې دا د فلانکي کافر دا د فلانکي دا د فلانکي. نو چې کوم وخت د ابوالعاص فدیه د خپل زوم ورته پیش شوه او ویې کتل هغه امیل پې پروت نو په ژړا شو. ویې ژړل صحابه حیران شو چا غږ نه کو ځکه نبی علیه السلام مبارک چې به خفه شو یا غصه به چا به غږ نه شو کولی. نو چې لږ وخت تیر شو رسول الله مبارک هم اوښکې قلارې شوې. نو چا یې تپوس وکړو صیب خفه شوې په دې نو خیر دی که تاسو پې خفه یې نو د ابوالعاص د دې زوم دا فدیه دې واپس کا. وی نه په دې نیم خفه دا به قبلوم د ټولو قیدیانو نه به قبلوم خو په یو بل څیز خفه شو. وی ما ته خپلې لور د خپلې غاړې هغه امیل پکې رالېږلی دی چې زما مشرې بیبي خدیجې رضی الله عنها د واده په وخت کې هغې له کړ. نو یې مې را یاده شو هغه واقع مې را یاده شو. دا خدیجې د خپلې غاړې نه وویسته چې کوم وخت زینب ودېده د خپلې غاړې نه وویسته او زینب ته یې واچو. نو هغه امیل ما ته راغی نو ما ته هغه حالت را یاد شو. بهر کې زمارونو دا د انسان غټ لوی منقبت چې د پیغمبر علیه السلام مبارک بیبي او بیا په جنت کې د هغه ملګري او د هغې د خولې مبارکې الفاظ چې د دې نه بهتر په ښځو کې بله ښځه نشته دی. نو د هغې نکاح د عاشورې په ورځ باندې شوې ده. یاده به درته اوس خبره وکړه نه د علامه اقبال پیدایش او د قائد اعظم ورته یادي. نو ټیک ته خیر دی خو دام یاد ساتئ د خدیجې رضی الله تعالی عنها نکاح دا د دې عاشورې په ورځ باندې شوې. ولې نه کوي داسې ودونه کېږي او داسې غټې وریجې پکې زمونږ په وطن کې پخېږي چې د حد نه بهر کیف د عاشورې ورځ ښه روڼ اوس په دې ورځ به موږ څه کوو دا خو بختوره ورځ ده شک پکې نشته. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي د حدیث چې کوم دی هغه درته وایم. یو دا دی چې په دې ورځ روژه نیول پکار دی. سبا د عاشورې ورځ ده ښه د حکومت خو سبا له نه بله ورځ ده د اتوار ده ورځ هغې خو پرېږده څه کال یې په تاسو اختر هم 2 ورځې وروستو کړی زمونږ د چهارشنبې په ورځ دلته اختر و لوی اختر او دلته کې د جمعې په ورځ باندې ما ویده که خالي ته یې اړولی وې
نو بس اړو قصه به خلاصه و خلکو باسې څاروي لالول بیا د خالی پر سبا له د عاشورې ورځ نو خیر دی اتوار پر ورځ کې یو انسان خپل خیرات کوي څه بدیت یې نشته خو د عاشورې ورځ نو سبا له ده لسمه ورځ سهار له به څه کوئ روژه به نیسئ ځکه نبي علیه السلام مبارک چې رمضان روژه نه وه فرض د عاشورې روژه به یې نیوله دا فرض وه مخکې اوس فرض نه ده مستحب ده او چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی نو یهودیانو به د عاشورې د ورځې ډېر تعظیم کو وی دا ولې وی په دې ورځ الله زموږ خپل پیغمبر موسی علیه السلام نه نجات ورکړی دی نو موږ د دې تعظیم کوو روژه پکې نیسو وی د موسی علیه السلام اصل تابعدار خو موږ یو صحابو ته یې وی چې څنګه مخکې دا روژه نیوله اوس یې نیسئ خو د وفات نه یو کال مخکې فرمایلي لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه وی که آینده کال جمدې پاتې شم نو زه به ورسره نهمه ورځ هم روژه نیسم خو بیا نبي علیه السلام آینده کال پاتې نه شو نو نهمه ورځ نن ده نو که نن چا روژه نیولې خو ډېره ښه ده که نن چا نی نیولې نو سهار له بیا روژه ونیسئ د عاشورې د ورځې دویم د عاشورې په ورځ به څه کېږي دویم دا دی چې خپلو بچو له فراخه روزي ورکې ما چې کوم حدیث ولسته نبی علیہ السلام فرمایي من وسع علی عیاله فی النفقة یوم عاشورا چا چې خپلو بچو له د عاشورې په ورځ فراخه رزق ورکړ وسع الله علیه سایر سنته دله به الله ټول عمر فراخه روزي ورکړي دا د نبی علیہ السلام وینا ده نو د دې حدیث راوي د سفیان ثوری رحمه الله لوی بزرگ عالم محدث دی وی انا قد جربناه فوجدناه كذلك وی مونږ په دې حدیث تجربه وکړه وی چې څنګه نبی علیہ السلام فرمایلو اقسم منت غریبانانو خو د عاشورې په ورځ به بچو له فراخه روزي ورکوله وی الله زمونږ غربت ختم کو فراخه رزق یې راکړي نو څو کاره شو زما ورونو دوه یو سال له روژه ونیسئ او دویم خپلو بچو له فراخه رزق ورکړي فراخه رزق دا چې کم تپوس دی او که بچې څه دې خوښ دي اوله راوړه د غرمې م وله فراخه ښکلې روزي رزق ورکړه چې څه یې خوښي تنګي پې مه راوله سهار م وله ناشته کې ښکلې فراخه ورکړه چې څه یې خوښي ماښام م وله ښه ډوډۍ ورکړه دا د نبي علیه السلام مبارک وینا ده دا دوه څیزونه د عاشورې په ورځ سنت شو یو روژه یو بچو له فراخه رزق ورکړ اوس بعضې خلک په دې میاشتو کې اوس خو هغه رواج ختم دی بشیرجانو وی اوس هغه رواج نشته د عاشورې په میاشت کې بچا ودونه نه کول اوس الحمدلله خلک کوي دا څه غلطه خبره چې واده پکې مه کوه او څوک پکې رانجه پورې کوي دا موضوعي حدیث دی رانجه هسې د نبي علیه السلام سنت دی باره شپې پورې کوه څوک په قبرونو لذي او په قبرونو په مقبرو باندې مسوره چې یو دالونه او چڼې پې اچوي دا غلطې خبرې دي دا د دې ورځې سره هېڅ تخصیص نه لري د خپلو مړو قبرونو له هر وخت تللی شي نبی علیہ السلام فرمائی قبرون للار شے مقبرولا دا شریعت مطابق علتا دعا ورتاو که دی خپلو ملوتا تلاوتو که دا غی ثواب ورتاو بخی او خیرت با در تیادی غطا فیده دا قبرون دار چه خیرت در تیادی نور دا پا قبرون مسوع چول یا چنا چول یا اوبا چول دا دیه حقیقت نشتا دا سوک دا شپی چراغانون کئی دا چراغانون هم خبر ندا دا رواجونه دی بدعات دی ردین رونو ځان ساته هغه کار کوي چې کوم د دواړو جهانو پیغمبر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم باغې کې خیر نو یو سال د خپلو بچو له فراخه رزق ورکړي او یو که د روژې طاقت د چا وي نو روژه ونیسئ انشاءالله رب العالمین به درته اجر درکړي دوکې د جر یا الله په موږ رحم وکړي د آفتونو مصیبتونو تکلیفونو پریشانونم پروردگار په خیر و عافیت باندې خلاص کړي دو کې چې الله تعالی څومره مریضان دي زمونږ د جومات یو ملګري بیمار دی او دعا یې غوښتنه یا الله ټول له شفا ورکړي او دغه ملګري له شفا ورکړي هسپتالونو کې چې څومره مریضان دي خدای تعالی شفا ورکړي څومره قرضداران دي الله قرضونه خلاص کړي زمونږ د حلال رزق نصیب کړي د آفتونو مصیبتونو الله زمونږ دا وطن په خیر خلاص کړي دا دعا کې چې الله د یهودو او د امریکانیانو عیسایانو د هغې د ایجنټانو نه مونږ محفوظ خلاص کړي او زمونږ په دې وطن کې الله د قرآن و سنت نظام راوړي الله تعالی زمونږ د مسلمانانو وینې محفوظ کړي زمونږ د مجاهدینو زمونږ د جماعتونو
او زمونږ د مدرسو، زمونږ د طالبانو، زمونږ د ګیرو، زمونږ د پټکو، زمونږ د مسلمانۍ او د اسلام الله حفاظت وکړي، د عام مسلمان الله حفاظت وکړي، او خدای پاک دې زمونږ په زړه کې خپله یره او د خپل حبیب یره واچي، محبت واچي. پروردګاره زمونږه په زړه کې مینه خپله واچي، د خپل حبیب مینه زمونږ په زړه کې واچي، زمونږ په زړه کې د شریعت تابعداري واچي، او زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي. او دا کم فتنې فسادونه چې زمونږ په دې وطن کې په مسلمان شروع دي، ځای په ځای په سوات کې شروع دي، زمونږ په دې مومند جنسیه کې یا ځای په ځای، رب العالمین خدای د امریکا تباه او برباد کړي، خدای یهودیان تباه او برباد کړي، د هغې جنټان تباه کړي او زمونږ دا ملک محفوظ کړي. د افغانستان خاوره، د عراق خاوره پروردګاره د دغې پلیتو قدمونو نه وساتې او د اسلام نظام سره زمونږ د وطن پکې راولي. آخر وخت یم په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.